نن سهار پکتیکا ته د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري 300 ټنه مرسته شوي غنم راورسېدل. دا مرسته په ګیان او برمل ولسوالیو کې د هغو خلکو لپاره ځانګړې شوې چې تېره اونۍ یې زلزلې د ژوند د آبادۍ نښې ورکې کړې وې. د مسؤلینو په خبره چې په پکتیکا کې به د زلزله ځپلو کورنیو سره تر 1400 ټنه د غنمو مرسته وشي او په رغښتي چارو کې به د یادو خلکو د زراعتي ځمکو، کانالونو او حیواني خوراکي په برخه کې هم ځانګړی پام راواړوي. هغه خلکو ته چې د هغو زراعت تخریب شوی، زراعت یې تاوان رسېدلی، ځمکې تخریب شوي دي، نو د هغو د زراعت په مقابل کې به دوی ته اصلاحي تخمونه ورکېږي او دا مرستې به دوام لري. د پکتیکا اوسیدونکو په یاده مرسته خوښي وښوده او په نورو نړیوالو خیریه بنسټونو یې هم غږ وکړ چې په پکتیکا کې د بېوزله او ناچارو خلکو لاسنیوی وکړي. د دوی نه ډېره مننه چې اسلامي امارات او خصوصا زراعت او د موږ سره ډېره همکاري او همدردي وکړه چې 300 ټنه، خو اوس موږ ورته ولاړ یو چې د دوی 6 موټره 6,000 بورۍ رسېدلې دي. موږ د دوی نه ډېره مننه کوو او دغه موږ ته راغلل. هېوادوالو ته هم دا د ما درخواست چې له دغو خلکو سره مرسته وکړي، د دغو خلکو لاسنیوی وکړي او نورې نړۍ ته هم د ما دا پیغام ده چې دا خلک د تاسې مرستو ته د ما اړمن دي، د ما دغو خلکو سره مرستې وکړي چې څومره په وس کې دومره مرستې ورسره وکړي. د ویلو دا چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په مجموعي توګه د پکتیکا او خوست لپاره 2550 ټنه د غنمو مرسته کړې ده چې 1400 ټنه به په پکتیکا کې او 1150 ټنه به په خوست کې په ناورین اوښتو خلکو وویشل شي.